د پلار او د نیکه جایدادونه له موږ نه پاته دي، څوک خپل وطن ته نشي راتلی. د پسه غوندې افغانان دلته په سړکو باندې حلال سو، د پښتون قام سپین ږیري بې عزته سو، د پښتون قام زنانه بې عزته سوې. هغه پښتنې دلته په سړک باندې ټوټې ټوټې تاسې نه وینئ چې هغه پښتنې تر کور او تر ګوره یې چا مخ نه لید. نن په لوی بازار کې ویستل کېږي، پښتنې ویستل کېږي، پښتانه یې ولي. نو د خدای پار د افغانانو نن راجګ سئ، د انقلاب آخر ده. دا جنگ افغانانو ګټلی ده. افغانانو دلته ډېرې قربانۍ ورکړې دي او نن د افغانانو سره په لاس کې یو شی شته. هر سړی خپل غږ پورته کولی شي. د پکتیاوال غوندې یو عام سړی دلته افغانان دا د تاسې غوندې خلک چې دلته ماته یایي چې پکتیاوال صاحب موږ کومه توره کړې، موږ کوم جنګ کړی ده، صرف حق م ویلی دي، د چا په کیسه کې نه یو. تر نن ورځ م په دې میډیا باندې چې هر چاته کومه خبره کړې په خپل هوش او اواش کې م کړې، له یوې خبرې پښیمانه نه یو. یو عام افغان یم، حق مې ده، د پلار او د نیکه وطن مې ده. هر سرباز مې ورور ده، هره کونډه مې خور ده، هر یتیم مې وراره ده. نن هم د غیرت ورځ ده. که چېرته رښتیا افغانان په دې نظام، په دې سپین ږیري، په دې سربازانو، په دې شهیدانو، په دې کونډو یتیمانو باندې غیرت وکړي، ننګ وکړي، راجګ سئ، ژوند راجګ سئ. دلته ووایئ چې دا بابا د موږ ولسمشر ده، د دې امر د موږ امر ده، د دې فیصله د موږ فیصله ده. غول خوري هغه سړی چې دغه د دغه خلاف راجګېږي. ژوند که د اسلام سره په ټکر کې کومه خبره کړي، یو سړی دی ووایي چې دغه د اسلام سره په ټکر کې دی دغه خبره. که د کوم افغان په تاوان کومه خبره کړي، حق لري چې یو سړی مخالفت وکړي. او که یو سړی په دې مخالفت کوي چې دلته ورځ په ورځ په دغه جنگ کې، په دغه بدو حالاتو کې بیا هم افغانستان ورځ په ورځ د ترقي په لور روان ده، په دې باندې دی واک پرېږدي، نو دی د موږ ولسمشر ده، د موږ د افغانانو ولسمشر ده. افغانانو په رایه راغلی، په ټینکو په توپو په دې ارګ نه ده ننوتی، په مړو باندې قدمونه نه دي رایشي. نو نن هم د غیرت ورځ ده یارانو، غیرت پې وکړئ، ننګ پې وکړئ. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ چې وخت مو راکړ. ښه شپه. ژوند پکتیاوال صاحب، الله دې خوشحاله ده. جیمز خان مهرباني. نو خبرې په ده کولې چې